په 11مه ناحیه کې 15.5 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راوګرځول شوه. د کابل ښاروالۍ چارواکو اعلان کړی چې د 11مې ناحیې اړوند د لبیجر په سیمه کې 15.5 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول شوې ده. د 11مې ناحیې رئیس مولوي ذبیح الله نبي خیل ویلي چې ځینو فرصت طلبو کسانو په تیرو کلونو کې دا ځمکه د غیر قانوني ودانیو په جوړولو غصب کړې وه، خو د کابل ښاروالۍ د تصفیهي ټیمونو د هڅو په پایله کې دغه ځمکه بیرته د حکومت واک ته وسپارل شوه. د کابل ښاروالۍ چارواکي ټینګار کوي چې د ښار د نظم ساتلو د غیر قانوني غصب مخنیوي ته ژمن دي. اوس دا ځمکه د پراختیایي پلانونو د تطبیق لپاره چمتو شوې او د راتلونکو پروژو برخه به وګرځي. همداراز چارواکي زیاتوي چې د 11مې ناحیې نورې غصب شوې ځمکې به هم ډیر ژر بیرته ونیول شي او د غاصبینو پر ضد به قانوني اقدامات ترسره شي.